د پاکستان او طالبانو ترمنځ خطرناک تړون. د سپین بولدک او ترخم په اړه طالبانو له پاکستان سره څه معامله کړې ده؟ د افغانستان تجزیه څنګه له کندهار ولید څخه پیلېږي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ سرحدي مشکلات په ځانګړي ډول د تګ او راتګ ستونزې له پخوا څخه موجودې وي او د حل لپاره یې په بېلابېلو وختونو کې هلې ځلې شوي دي. خو دا چې په حقیقت کې د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د تګ او راتګ لپاره مناسب امکانات تاسیسات شتون نه لري، نو د ځینو ستونزو د رامنځته کېدو سبب شوي. دا هم باید یاد کړو چې په ځینو وختونو کې بعضې ګاونډیانو په دې برخه کې په شعوري ډول ستونزې راولاړې کړې وي او په افغان حکومت یې فشار اچاوه. تازه د چمن او سپین بولدک ترمنځ په پراته دروازه هم همدا د ګڼې ګوڼې ستونزه وه. د پاکستان لوري وایي چې دوی د نظم لپاره مجبور دي ځینې وخت د زور څخه کار واخلي، خو افغان لوري وایي پاکستاني پوځیان د افغان وګړو سره غیر انساني چلند کوي. په همدې سبب تېره میاشت کله چې پاکستاني پوځیانو د یوې افغاني میرمنې سپکاوی وکړ، نو د افغان طالبانو ځواکونو له لوري ورباندې ډزې وشوې او د دریو پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې پیښې وروسته افغان حکومت دا دروازه د یوې میاشتې لپاره وتړله او تېره ورځ د یو لړ مذاکراتو وروسته بیا پرانیستل شوه. د طالبانو او پاکستاني لوري د ترسره شوو مذاکراتو په پیله کې پریکړه وشوه چې د کندهار ولایت اوسیدونکي به پرته له ویزې یوازې د پیژندپاڼو سره کولی شي پاکستان ته سفر وکړي او د نورو ولایتونو اوسیدونکي مجبور دي د پاکستان ویزه ولري. خو پوهان وایي چې دا پریکړه د افغانستان لپاره ډیره خطرناکه ده. یوازې کندهاریان د پیژندپاڼې سره پرېښودل په اوږده وخت کې پاکستان ته د کندهار په هکله د بېلابېلو دعوو حق ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې خو ځینې هیوادوال په دې اند دي چې دا پریکړه په حقیقت کې د افغانستان تجزیه د کندهار څخه پیل کول دي. پوهان سپارښتنه کوي چې د پاکستان سره باید هر ډول توافق د یو متحد افغانستان په هکله وشي، نه د یو ولایت او یوې سیمې په هکله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.